چې سپي مقابله بیله نو هغه سپي وویشتو دا حقیقت دی؟ جی بالکل لکه دغه ټیم کې نه هر کس ته ته ورځي لکه چې ما دومره خرچې پرچې وکړي خو وشي پکې داسې که نه خو لکه دغه نه دي په کار که نه ظلم دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم د نوښار ضلع مصري بانډه کلي کې موجود یم. دلته یو شاه زلمی دی چې ډېر عجیبه شوق لري، د کلونو راسې دا سپو ساتلو شوق لري او شوق یې عجیبه په دې وجه دی چې په دیاړۍ مزدورۍ کې پیسې بچ کړي او بیا خپل شوق پوره کوي. کله په 80,000 باندې، کله په 80,000 باندې سپي واخلي راولي دلته پې خرچې کوي، بیا چې کله کاڼه وي مقابله وي په هغې کې بې پیسې لګوي. نو نن رالم ما وی چې د دې ملګري د دې شوق په خوالي سره دوی سره خبرې اترې وکړو. راځئ چې ملو شو سره. ملګري څنګه ژوند دې څنګه روان دی؟ خیر دی، شکر دی جی. تاسو خیر، تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلې. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او د څومره وخت نه دا شوق کې؟ نوم مې جی زاهد دی او تقریبا د 22 کالو نه دا شوق کوم. دا راته ووایه په دې شوق باندې چا راواړولې؟ نو دې شوق باندې خو جی دا به زما پلار هم کولو، زما تره به هم کولو، ای پسې به زه ګرځېدم، ای به سپي جنګول کاڼو ته به یې بوتله، نو یې نظم راوړېدم. دا راته 22 کاله ډېر وخت دی که نه؟ په دې کې به تا د ډېر لرې لرې ځایونو نه سپي راوستي، کم کم ځای نه دې راوستي؟ جی ما خو تقریبا د پنډۍ نه مې راوستي دي، د جیلم نه مې راوستي، داسې ناګومان 400 دې علاقو نه ما راوستي دي جی سپي، ګرځېدلی یم. دا راته وایه ګران نه ګران سپي به دې په څو پورې راوستي؟ جی بس مونږ خو کمزوري مو او خو داسې 1,10,000 دغې پورې 80. دا راته وایه دا د مزدورۍ په دې پیسو باندې چې تا دا دومره ګران سپي راولې کور د طرفه څه مسله خو نه؟ جی مسلې خو ډېرې زیاتې او خو پټ پناه خوادي خواجي کوو نو. دې کې نسلونه به ته پېژنې موږ نه پېژنو. دا راته وایه دې کې ګران نسل کم یو دی؟ بس زه خو شوق د ګلډان ګلټیر ډېر کوم، خو نیغوږي ګلټیر چې کوم دي کوواټي دا خلک جي ډېر خوښوي، ګران یې او خوښوي یې ډېر. دا راته وایه چې ته اکثر سپي به یې اغوښتي هم ډېرې خرڅ کړي دي هم ډېر دي، چېرته ګټه دې پکې کړې ده؟ یاره ګټلي مو هم دي جي، خو نقصانونه مو پکې ډېر کړي دي او ډېر نقصانونه مو پکې کړي دي. څنګه؟ نو بس داسې پکې راغلي چې 5,000 مې راوستي دي او 3 ورځې پس هم رانه مړ دي. که یو ولال څاروي راولي زبای ګډی ویدی که نه او هغه مثال مري او چاړه خو پرې راکاږي که نه، دا خو به یا سیند ته غورځي یا بیا کندې ته جي غورځي، لکه نقصاني څه ښه شوقونه نه دي جي. او خو به زمونږ شوق تی اوړو دی نه نو کنې کور کې هم ټول خفقان اوي. دا راته وایه دا چې کله بیمار شي نو څه کوې ورسره؟ خپل علاج کوې که ډاکټر ته بوځې؟ یاره بس چې ډېر بیمار بیا ډاکټر ته بوځو نوښار ته، او چې لږ یا تبه یا خوراک مراک نه کوي که نه نو زخمي را زخمي نو موږ سره ستنې هم پرتې وي، دوایانې پرتې وي جي او بیا خپل علاج کوو. دا شوق چې کوم ته دا 22 کالو نه کې د دې په حوالې سره ملګرو ته څه پیغام ورکړه چې آیا دا څنګه شوق دی او په دې 22 کاله کې تاسو وګټل او څه دې بیلل؟ جی په دې 22 کالو کې چې ما سره کمې نغدې وي هغه هم مانه لاړې او ډېر نقصانونه مې په کور کې هم خفقانه، نو څه ښه شوق نه دی جي چې د دې په ځای څه به ګډه څوک ساتي که نو ډېره ښه خبره ده، څه پیدا خو وي که نه دا ټول نقصاني دي جي. او نو زما ملګرو ته دا خبره ده چې جي ښه شوق نه دی، ځان ته وساتئ نو ښه خبره وي. چېرته کوشش دې کړی چې زه دا شوق پرېږدم؟ جی ډېر کوشش مې کړی خو بیا داسې ملګرو پرې لاړ شو بیا راولي سپي صبر نه شو او کنې ډېرې پیرې مې ویلي چې بس زه سپي نه ساتم او کور کې مې ویلي او بیا کاڼې دې چې ته کړي دي کاڼې؟ یاره جي جنګولي مو دي او ډېره او ځای په ځای مو ډېر خلک وایي دا سپي جنګول ډېره ګناه ده؟ نو جی بالکل ګناه خو شته او جی ښه خبره نه ده جي. ګټلي دي چېرته کاڼې؟ جي ګټلي مو هم دي او داسې پکې راشي چې لکه بیللي مو هم دي. داسې چېرته واقعه دې اورېدلي لکه مونږ اکثر چا نه واورو چې یاره داسې یو ځای کې چا سپي مقابله بیله نو هغه سپي وویشتو، دا حقیقت دی؟ جی بالکل داسې په ډېرو ځایونو کې شوي دي، دا خو ډېر غلط کار دی او ډېر ناروا دی. جی خپله مې نه دي کتلي خو لکه د ملګرو نه مې ډېر داسې اورېدلي دي که نه،
لکه دغه ټیم کې نه هر کس ته ته ورځي لکه چې ما دومره خرچې پرچې وکړي خو لکه دا خو یو ځناور دی که نه سا واله شی دی او داسې لکه ته به جنګ ته وباسي بیماري او نو وشي پکې داسې که نه خو لکه دغه نه دی په کار که نه ظلم دی د ورځې څونه خرچه را جی زه په ده باندې نه صرف 400 روپۍ صرف د پیو خرچه کومه خو لکه هغه هم ښکاره نه جي پټه پې کومه او کله کله غوښه هم ورته راوړئ او جي کله نه کله ورته غوښه هم راوړم بلکل ډېره مننه د وخت راکولو مهرباني جي کتونکو تاسو کته د زاهد داسې عجیبه شوق دی چې دا کلونو راسې تقریبا 22 کالو نه لګیا دی د سپو سره شوق لري لکونه روپۍ په دې باندې خرابې کې خو اخري کې یو ډېره اهم خبره وکړه یو ډېر ښکلی پیغام تاسو ته درکو چې کوشش وکړئ د دې شوق نه ځان لرې وساتئ ځکه چې ما پکې څه ګټه نه ده کړې بله خبره ده چې چیلی بیماره شي تاسو ساتلي غوا بیماره شي چاړه به پرې راکاږي هغه حلاله بکې خدا داسې شی دی چې د خبره چې دا کله بیمار شي نو ډاکټر ته به بوزي هغه خرچې هم پې وکړو چې بیا کله مړ شي نو بس بیا د پیدې نه کندې ته پې راکاږي یقینا دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي نور ملګرو سره شیر کې او موږ ته راکړي اجازت ښه د وباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان